بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمند لیدونکو اوریدونکو ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن د 23 د نومبر کال 2015 چې د یکشنبه ورځ سره سمون خوري ستاسو په خدمت کې حاضر یم. نن د سیمایي نړیوالو موضوعاتو ترڅنګ دوه موضوعات په خاصه توګه چې تاسو دوستان غواړم چې توجه مرته وسی هغه ووري ډیر مهم دي. یو دا دی چې د پاکستان متعلق چې د جنگي جرایم مرتکب شوی دی، یعنی ګناه کړی دا او دا باید نړیوالو محکمو ته راکاږل شي. یو دا موضوع ده. بل هغه موضوع چې ما د ایران متعلق همیشه تاسو ویل چې پاکستان سره دوګونی لوبه کړې ده او کوي، خو ایرانیان به ډیر نږدې کېدل. اخر بل اخره د ایران د مشر مسعود پزشکیان د خلنه دا خبره راووتله. نو دا موضوع ډیر مهم دي ځکه می سریزه کې تاسو ته ویل دي ته متوجي اوسئ. راځم خپل برنامه شروع کوم. په پاکستان کې د پاکستان د اوپوز په خلاف په خیبر پختونخوا کې حمله درنې شوې دي او په دغه عملیاتو کې یو د ټول نه مهم عمل دا چې په د امن کمیټې په نامه باندې چې هغه مجاهدین یا هغه کسان چې په خوا د مجاهدین سره او بیا د آیسای ته ورتسلیم شوي دي یا د آیسای سره د ټي ټي پی اړیکې وي، د امن کمیټې ته نامه لاندې چې قاری جلیل مشرو په دې باندې بریټ شوی دی. وطن د امن کمیټې چې سر په نامه د امن کمیټه ده، خو په اصل کې هغه د مجاهدینو طالبانو چې دوی ورته ګډ طالبان یا ښه طالبان ویلي، یعنی تسلیم شوي آیسای ته او د هغوی ته کار کو. په دې باندې مجاهدینو بریټ کړی او اووه کسان ورته وژلي دي. یو مشرم پکې وژل شوی دی او ویل کېږي چې قاری جلیل یا مړ دی او یا پکې ټپي شوی دی. همدارنګې د پنجاب په مختلفو سیمو کې د ټي ټي پی یا د مجاهدینو ډلو او عملیاتونه خپل شروع کړي دي او دا عملیاتونه بالکل هدفمند عملیات دوی کړي دي. په دې حملو کې په مخصوصو نظامی کورونو باندې حمله شوې ده او نظامیان په خپل کور کې وژل شوي دي، چې د هغې جملې نه په نامه د شهزاد یو نظامی افسر په فیصل آباد کې خپل په کور کې وژل شوی دی او همدارنګې حملې د نورو کسانو په نورو مختلفو نقاطو د پنجاب کې هم عملی شوي دي او دا کسان وژل شوي دي. هغه مهم خبر چې ما تاسو ته دغه کوو دا و چې پاکستان اردو په بلوچستان کې له کیمیاوي موادو نه کار اخیستی دی او یعنی فاسفورس استعمال کړي دي. دا ممنوعه کیمیاوي مواد دي چې په جنگ کې تاسو معلومو چې صدام حسین په دې باندې متهم شوی او د هغې په مقابل کې نړیوال کیس جوړ شوی و. همدارنګې د په ایران باندې دا تهمت دی ویلو چې ایران فاسفورس کله استعمال کړي دي په عراق کې. نو په دې بابت کې دا پاکستان حکومت دا کار کړی دی او ویل کېږي چې چون دا تخلف د نړیوالو قوانینو نه دی او دا عمل په د بلوچستان په لویو مناطقو کې چې هر منطقه د افغانستان د یو ولایت سره برابرۍ کوي، په نوژګي کې، په قلات کې، خزدار کې، منچیر کې، بولان کې، کولو کې، کها کې، چاغي کې او پنجګور کې په دې ټولو سیمو کې دا د کړي. کوم ځای کې چې فاسفورس استعمال شي نه تنها چې هلته انسانان مفلوجه کیږي بلکې آینده نسل چې منځته راځي هغه مفلوجه راځي. تاسو به لیدلي چې سترګې فرضاً سترګې دلته نه په خېټې په سر خپه دلته نه خپه په سر کې داسې د انسان مخلوق د دغه معیوبه را پیدا کیږي او دا په امریکا په افغانستان کې چې کیمیاوي مواد استعمال کړي دي په جنوبي ولایاتو کې موږ تاسو دا ستونزه اوس هلته لرو چې زموږ ډېر ماشومان معیوبه پیدا کیږي. ویل کېږي چې دغه کار په 2015 کې پرویز مشرف کړی په دریو سیمو کې په کولو کې، کها کې او چاغي کې، چې په هغه وخت کې چون د نړیوال ترهګرۍ جنگ مسله وه او د امریکې سره په هغې کې شریک و. نو امریکې د په دې جرم باندې پرده واچوله او په عوض د دې چې د نړیوالو جنایي محکمو ته معرفي کړي او مشرف محکمه شي، په هغې باندې پرده واچوله او د جنایي جرم نه بچ کړ. دا ځلې د بلوچستان وکیلان او د مدني فعالین په دې فکر کې دي چې دا دوسیه به تکمیلیږي او په اروپا او په امریکا کې چې د بلوچستان تحریک د ازادۍ نمایندگان دي دوی به دا قضیه انشاءالله ICC ته یعنی انټرنیشنل کریمینل کورټ ته به دا وړي او پاکستان به محکمې نړیوالې محکمې ته راکاږل کیږي لپاره د دغه جنگي جرم چې دوی په بلوچستان کې ادا کړی دی او هغه کیمیاوي مواد چې ممنوعه دي د هلته استعمال کړي دي.
همدارنګه پاکستان اردو په قبایلی سیمو کې یعنی وزیرستان شمالي او جنوبي او همدارنګه کوروم ایجنسی په خیبر ایجنسی او په نورو دغه کې د اسماعیل خان کې خپل د پاکسازي په نامه یعنی د پاکول د مجاهدینو سیمه دغه د لوی پیمانه باندې عملیات شروع کړي دي خو خوشبختانه دا عملیات ټول د مجاهدینو د سخت غبرګون سره مخ شوي دي او ناکام کړي دي او په شا باندې تنبول شوي دي او دوی ونه شو کولی چې خپل مقصد او مرام چې څه لري هغه ترلاسه کړي. همدارنګې دویم مهم نړیوال خبر چې زه غواړم تاسو سره شریک کړم هغه ما تاسو بار ویلي چې پاکستان د ایران د بېثباتۍ لپاره کار کوي او ایران وغوله او ایران ته ویل چې زه د تاسو سره یم او حتی که زما اتوم هم په کار چې تاسو درکو ایران د ډېر خوشحالۍ نه ورته د میلیونو ډالرو پټرول مفت ورکړل هغه وخت کې چې دا د پاکستان زموږ ترڅنګ ودرېده خو بالاخره هغه په اردو کې یو متل دی وی پیشو د تیلۍ نه راووتله پیشۍ د اخر د بورۍ نه راووتله او مسعود پزشکیان بالاخره دا خبره د خولې نه راغله چې جعلي دوستان او موقتي دوستان او فریبنده دوستان چې په ظاهره خو یو څه وي مګر په وخت د ضرورت کې د انسان ترڅنګ نه ولاړ او دا نه نو کاملا اشاره د پاکستان خواته ویل چې دا موږ ته اوس معلومه شوله چې دوست او دغه په دې دنیا کې نشته دی که هر صحیح ملت به خپل د ایران ملت به او دی به چې ځان نه به دفاع کوي ټول په جعلي دوستان دي فریب ورکوي او په وخت د ضرورت کې چورته مخ واړی درنه مخ اړی او ځان غلی کوي دا شی په پاکستان کې موجود دی پاکستان د عربستان سعودي سره هم دا لوبه کوي ایران سره هم کوي د افغانستان سره هم دا لوبه روانه ده او د نړۍ حتی لوی قدرتونو امریکا او د چین سره دا لوبه روانه ده نو ښه دی چې یو په دې موضوعاتو باندې پوهیږي او زموږ هغه موقف ان شاء الله چې د سر نه دوستانو ته وایو او څوک یې اوري نه بیا وروسته پې باندې اقرار کوي دا ډېره لویه غټه خبر ده. همدارنګې روسیې په سوریه کې 9 نوي نظامي پایګاګانې اډې پرانیزي دي او اسرائیل د دې نه احساس د خطر کړی دی او ویلي چې د جنوبي سیمو کې د دې پایګاګانو جوړېدل د اسرائیل موجودیت ته او وجود ته خطر دی نو د امریکې تر هغې ته شکایت کړی دی چې فرضاً دلته روسیه خپل د پایګاګانې باید پرانیزي نو کېدای شي دا به یو نوی شخړې دې منځ کې جوړېږي ځکه چې کله چې الجولاني ماسکو ته تللی د دې خبرې لکه چې هلته شوې او هغې منلي چې روسیه کولی شي خپله پخوانۍ پایګاګانې په لاذقیه کې او په هغه نورو نقاطو کې چې دي نږدې ترتوس سره دا دوه ځای کې د روسانو پایګاګانې وي لاذقیه او ترتوس نو دا هم ساتلی شي او که وغواړي نورې هم په سیمه کې ځکه چې د سوریې وجود ته خطر د هر خوا نه دی سوریه بالکل د ماتېدو او د تجزیې په درشل کې ده نو په هغې لپاره کېدای شي چې روسیې ویلي چې امریکا هلته ده اسرائیل دی او فرضاً ترکیه ده نو زما پایګاګانې نه تنها چې نه وړم زه به پایګاګانې زیاتوم او دوی خپل پایګاګانې هلته زیاتې کړي دي. په همدارنګې نتنیاهو د امریکې ته شکایت کړی دی دا چې تاسو عربستان سعودي ته د F-15 طیارې ورکړلې دا زما هغه قدرت او صلابت چې په سیمه کې و دا تاسو خطر چې زما هغه برتري چې په سیمه کې وه دا تاسو له منځه ویوړله نو نتنیاهو د مارکو روبیو سره خبرې کړي دي او مارکو روبیو ورته ویلي دي چې موږ تاته اطمینان درکو چې ستاسو برتري ستاسو برلاسي به په سیمه کې هېڅکله لاندې نشي کومې تیارې چې F-35 تا ته موږ درکړې او کومې چې موږ سعودي ته ورکو ځمکه تر اسمانه په ټکنالوژي کې فرق لري هغه ټکنالوژي چې ستا تیارې لري هغه F-35 د سعودي نه لري بنان ستا برتري به د منځه نه ځي تا هغه لاس بروالی به چې ستا به هغه پر ځای او ته به پر سعودي باندې برلاسی اوسې نو دلته معلومیږي چې نړیواله دوګونې لوبه څنګه ده هلته ته میلیارډونه ډالره قیمت د تیارې د هغې تیارونه چې اسرائیل ته ورکړي د هغې نه زیات دې نه اخلي اما تیارې ورته خرابې ورکوي او په دې باندې سعودي خوشحاله دی چې ما F-35 واخیستل او هغې دا د اقرار کوي چې دوی تیارې سمې نه دي ورکړي. بل نړیوال خبر دا دی چې تاسو ته ما بله ورځ خبر را درکړی چې نړیوال اټومي انرژي ادارې دا خبره کړې وه چې ایران باید
د نړیوالو قوانینو لاندې خپل ټول یورانیم غني یورانیم دا دغه کی د نړیوالې ادارې تر تفتیش لاندې ورکی. نو ایران دا کړی. اوس ایران داسې یو اشاره ورکړې ده چې په رسمي توګه نه مګر په عملی توګه باندې دوی د اژانس ټول فعالیتونه دغه کړي دي، ځکه چې ایران ویلو که اژانس زموږ په خلاف باندې کوم مسوده راوړله موږ به خپل ټول اړیکې ورسره بندې کړو. رسما اعلان نه ده کړی مګر په عملي توګه د دې ټول کسان ممنوع کړي دي او خپل هغه اداراتو ته ویلي دي چې نور به نه پرېږدي. د دې په مقابل کې اژانس اتومي بینالمللي دا خبره کړې ده چې ایران د اوس هم د غنا یورانیم د لحاظ نه ډیر غني دی او د ممکن چې اتونه تلس اتومي بمونو جوړولو صلاحیت لري او هر آن چې وغواړي دا بمونه به د جوړولای شي. په دې حقله د روسیې خپل یو دریځ اختیار کړی، هغې ویلي چې ایران سره دوه ګونې لوبه کوي نړیوال. دغه نور ممالک هم چې د ان پی ټي کې دي او د غنا یورانیم او د خپل انرژي لپاره کار کوي هغوی ته اجازه ورکول کیږي. نو ایران ته ولې اجازه نه ورکول کیږي؟ نړۍ باید دوه ګونې لوبه ونه کړي، څرنګه چې نورو ته حق قایل دي ایران ته باید حق قایل شي او دا به شي دا مسله به په اسانه حل شي او د جنگ مسله به ټلوال شي. بل نړیوال خبر دا دی چې اسرائیلو د ډرون طیارو په ذریعه باندې لبنان او د غزې سیمې بمبارد کړي دي، په لسګونو کورونه وران کړي دي، خلک وژلي دي او ټپیان کړي دي. او د دې په مقابل کې په سیمه کې هیڅ مملکت اواز هم نه اوچتي او خبره هم نه کوي، چې پرون شپه په ده باندې پرونی برنامه کې ما تاسو سره خبره کړې وه. ټرمپ زلنسکي ته خبرداری ورکړی دی چې که چېرته د صلح هغه مسوده چې ده تر پنجشنبې ورځ پورې ونه مني نو د ده به عواقب د یوکراین لپاره ښه نه او ممکنه دا ده چې که چېرته دې دا مسوده رد کړله نو روسان به دنباس ښار هم ونیسي او د اسرائیل د زلنسکي او د یوکراین د لاس نه به دا ښار هم ووځي. یعنې دا وخت اختار ورکړی که ته دا سوله وکړې نو دا ښار به درته پاتې شي، که ته دا سوله ونه منې نو د خپله زلنسکي ویلي که زه دا مسوده رد کړم نو زموږ د امریکې روابط به بالکل ختم شي او امریکا به نور زموږ سره مرسته نه کوي. آخري خبر د افغانستان متعلق تاسو سره شریکوم، هغه دا دی چې د تجارتونو اتاق دا خبر ورکړی دی چې ایران، ازبکستان او افغانستان یو ځای د یو اتاق د تجارت جوړي او د دې مشري به سعیدپور آبادي یو د ایران د اتاقي تجارت مشر به کوي او دا به د دې درې ملکونو په منځ کې د تجارتي پیاوړتیا او د رغونې لپاره به دوی سره کار کوي او دا به د سیمې لپاره ګټور وسی. نو په دې اساس دغه یو مثبت قدم دی د افغانستان لپاره. درې مملکتونو د تجارتي یو اتحادیه او دا جوړه شوې ده. هیله ده چې برنامه وګورئ، خوښ کړئ او دوستانو سره شریکه کړئ. تر بل برنامې چې تاسو حضور ته حاضرېږم تاسو په لوی پروردګار سپارم. وما علینا الا البلاغ.